د امریکا تازه او جدي اقدام افغان مشرانو ته امریکا اشرف غني او عبدالله ته تازه کوم اخطار ورکړی دی. که عبدالله او ولسمشر غني سره جوړ نشي نو امریکا به په کوم اقدام لاس پورې کړي. دلته یې راسره په ویډیو کې کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. پامپیو وایي که طالبانو سره جوړجاړی نه کوي سرتیري وباسو. د امریکا متحده ایالاتونو افغان حکومت ته خبرداری ورکړې چې که طالبانو سره جوړجاړی ونه کړي خپل سرتیري به له دغه هیواد څخه وباسي. د NBC ټلویزیون د راپور له مخې پمپیو پر افغان مشرانو غږ کړی چې له وسلوالو طالبانو سره جوړجاړی وکړي او په وینا یې که دغه خبرې بې پایلې پاتې شي ذمهوار به یې عبدالله او ولسمشر غني وي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د قطر په سیاسي دفتر کې د وسلوالو طالبانو ویان سهیل شاهین وویل چې دوی به له حکومت سره د بندیانو په خوشي کولو کې خپل تخنیکي ټیم بیرته ورغواړي او له دغې لوري سره به نور خبرو ته دوام ورنه کړي. حکومت ویلي و چې هغه 15 طالب بندیان به خوشي نه کړي چې په لویو جنایتونو کې او د لویو بریدونو په پلان کولو کې لاس لري، خو طالب ورپکې د همدې کسانو پر خوشي کېدو ټینګار کوي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو شنونکي په دې باور دي چې وسلوال طالبان د سولې لپاره نه بلکې د یوې بلې جګړې لپاره تیاری نیسي او امریکا یې هم پر وړاندې بې پروا دریځ خپل کړی دی. د NBC راپور زیاتوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر افغانستان ته له راتګ سره د دغه هیواد د ولسمشر ټرمپ یو پیغام افغان مشرانو ته راوړی و تر څو خپل مغزي اختلافات حل کړي او د طالب ورپکو سره یوې هوکړې ته ورسیږي. کنې $1 میلیارډ مرسته به پرې کموي چې بیا هماغسې اعلان یې هم وکړ. امریکایي چارواکو ویلي و چې پامپیو ډاکټر عبدالله ته هم ویلي و چې له ولسمشر غني ملاتړ وکړي او ځکه یې په وینا یې ټرمپ په کابل کې یو ټیم او یوه جګړه غواړي، خو عبدالله هماغه وخت د مایک پمپیو وړاندیز رد کړی و. د شنونکو په اند د افغانستان اوس تر بل وخت له سترو ګواښونو څخه تېرېږي چې پکې له سیاسي اختلافاتو رانیولې بیا تر کرونا او د بین الافغاني سولې تر مذاکراتو پورې دا ټول په خورا حساس وخت کې رامنځته شوي دي. د نورو لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو خوښه شوې وي. که مو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ.